د سلواغې د 26مې لمانځغونډه چې له افغانستان څخه د شوروي ځواکونو د وتلو کلیزه ده. په دې غونډه کې چې د اسلامي امارت مسؤلانو پکې ګډون کړی و، دوی پخواني شوروي اتحاد او امریکا د مجرمو هیوادونو په توګه یاد کړل او ټینګار یې وکړ چې د دغو هیوادونو په وړاندې د مجاهدینو مقاومت دوی اړ کړل چې له افغانستانه وتښتي. نن الحمدلله د افغانستان ازادي راغلې ده. باید وایم که بل استعمارګر بل تجاوزګر راځي هغوی ته په ډکو لاسونو ماته ورکولی شي. افغانستان اوس هغه هیواد نه ده چې د لرګي په مټ به یې له دښمن سره مقابله کوله، په کلنګ او په بیلچه به یې کوله. په غونډه کې یو شمیر مجاهدین او ویناوال د پخواني شوروي اتحاد د درنو وسلو لرونکو سرتیرو په وړاندې د مجاهدینو د قربانیو یادونه کوي او په دې باور دی چې د دوی په وړاندې د بریا یوازینی راز په خدای تعالی ایمان او د مجاهدینو د یووالي ساتل دی. نتایج هجرت خویش را عملا تجربه کردن و دیدن که خداوند چگونه با این مردم عنایت خاصش را مبذول فرمود و این مردم را سربلند از یک آزمون تاریخی بیرون آورد. 26 تیردل و روزی افتخار ملت افغان بود. اندر این ایام فرار شوروی از میهن شیران بود. کمپ سوسیالیسم شکست و مکتبش شد واژگون. آن شکست از هیبت مردان با ایمان بود. په همدې حال کې د هرات والی وایي چې د پخوانیو مجاهدینو او د اسلامي امارت د مجاهدینو ترمنځ هیڅ توپیر نسته او ټول باید د یووالي ساتلو سره د هیواد د جوړولو لپاره په ګډه کار وکړي. الا مجاهدین سابقین ما خوب میدانند که 26 دل تنها خروج اتحاد جماهیر شوروی بلوک شرق از افغانستان نبود. آنها از ترغندی تنها بیرون نشدند، آنها از تاریخ بیرون شدند، به زبالدان تاریخ افتادند. دیوار برلین شکسته شد، چندین کشور از ظلم روسها آزاد شد. د یادونې وړ ده چې د شوروي اتحاد پوځ د 9 کلونو ظلمونو او جنایاتو وروسته بالاخره د 1918 کال د سلواغې په 26مه له افغانستان څخه وشړل سوه.